بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ډیرو محترمو مسلمانانو ورونو، د توحید عقیده ډیره مهمه عقیده ده او د دې باید ډیر اهتمام وکړي شي، ځکه چې د توحید نه بغیر د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې اعمال هیڅ قدر نه لري. او توحید ځکه مهم دی زما عزتمندو چې د توحید لپاره الله سبحانه وتعالی تمام انبیاء کرام را لېږلي دي، او د همدې توحید لپاره الله سبحانه وتعالی آسماني کتابونه نازل کړي دي، او د توحید د عقیدې لپاره جهاد فی سبیل الله مشروع شوی او توري له تیکو راوتلي. الغرض توحید ډیر اهمیت لري او د دې ډیر اهتمام پکار دی. اوس په مختصر ډول باندې بعضې هغه فواید بیانوو چې هغه د توحید اهتمام ترنه هم معلومیږي او په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی بیان کړي دي. اول زما عزتمندو، د توحید د وجې نه الله سبحانه وتعالی انسان جنت ته رسوي. ضمان دخول الجنه لمن حقق التوحید. موحدینو ته الله سبحانه وتعالی د جنت ضمانت ورکړي په دې شرط باندې چې د همدې توحید په عقیده باندې انسان له دې فاني دنیا څخه رخصت شي، نو رب العالمین ورته د جنت ضمانت ورکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. رب العالمین فرمایي چې مؤمنانو ته د جنت زیره ورکه، موحدینو ته او هغه مؤمنانو ته چې د ایمان او توحید سره سره د نیک اعمالو کوشش کوي، نو داسې مؤمنانو ته د جنت زیره ورکه، داسې جنتونه چې په هغې کې به قسمه قسم نور نعمتونه وي او نهرونه به پکې بهیږي او هر قسمه خوشحالي او راحت پکې موجود دی. همدارنګه زما عزتمندو، حصول الامن والهدایة لأهل التوحید. موحدینو ته الله سبحانه وتعالی امن ورکوي او موحدینو ته الله سبحانه وتعالی هدایت کوي. رب العالمین فرمایي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هغه کسان چې مؤمنان دي، موحدین دي او د ایمان سره سره نیک اعمال کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او د هغه تابعدار دي او د ایمان سره یې ظلم نه دی شریک کړی. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او نه دی ګډوډ کړی د ایمان سره شرک، بلکې موحدین دي. نو جزای دا ده چې اولئک لهم الامن، داسې انسانانو ته الله سبحانه وتعالی امن ورکوي، امن ورته ورکوي. او امن د رب العالمین ډیر لوی نعمت دی. وهم مهتدون، او داسې موحدینو ته، داسې مؤمنانو ته الله سبحانه وتعالی هدایت کوي. او همدارنګه زما عزتمندو، د توحید د وجې نه الله سبحانه وتعالی انسان ته ثبات ورکوي. الثبات في الدنيا والآخرة لأهل التوحید. الله سبحانه وتعالی موحدین په دنیا و آخرت کې ورته ثبات ورپه نصیب کوي. الله سبحانه وتعالى فرمي: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى مؤمنان ثابتي، الله سبحانه وتعالى مؤمنان تثبات وركي في الدنيا وآخرت كي. في الدنيا كي په حق باندې ثابت وي، په حق باندې ثابت قدم وي، او همدارنګه په قبر کې هم ثابت قدم وي، او په آخرت کې الله سبحانه وتعالی ورته هم ثبات ورپه نصیب کوي. دا د توحید فواید دي زما عزتمندو. همدارنګه
الله سبحانه وتعالى موحدینو ته خلافت او تمکین ورکوي په دنیا کې. کله چې په معاشره کې او د معاشري په افرادو کې توحید راسخ شي او د توحید عقیده ورپکې وي، نو الله سبحانه وتعالى داسې مؤمنانو ته استخلاف ورکوي، خلافت ورته ورکوي، تمکین ورته ورکوي او د دوی مدد کوي. الله سبحانه وتعالى فرمایي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو سره وعده کړي ليستخلفنهم في الارض، چې الله سبحانه وتعالى به ورته قوت او خلافت ورکوي په دنیا کې، په ځمکه کې به ورته قوت ورکوي او همدارنګه امن به ورته ورکوي. د توحید په فوایدو کې دا هم ده چې تکفیر السیئات، د توحید د وجنه الله سبحانه وتعالى د موحد بنده ګناهونه معاف کوي. الله سبحانه وتعالى فرمای: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هغه کسان چې مؤمنان دي او د ایمان سره سره نیک اعمال کوي، لنكفرن عنهم سيئاتهم. الله سبحانه وتعالى فرمای چې موږ به د دوی ګناهونه معاف کو. نو زما عزتمندو، که یو سړی په خپل ځان باندې رحم کوي او غواړي چې جنت ته لاړ شي، د توحید عقیده دې خپله کړي. که څوک امن او هدایت غواړي، د توحید عقیده دې خپله کړي. که څوک په دنیا او آخرت کې ثبات غواړي، د توحید عقیده دې خپله کړي. که څوک دا غواړي چې ګناهونه معاف شي، نو د توحید عقیده دې خپله کړي. او که څوک دا غواړي چې په دنیا کې ورته په ځمکه کې ورته الله سبحانه وتعالى قوت ورکي، خلافت ورکي، نو هغوی د دې توحید اهتمام وکي او د توحید عقیده دې خپله کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.